هر نبی چې راغلی دی قوم ته د الله توحید بیان کړی دی او د الله د نعمتونو تذکرې ورته کړی دي. یو دا فائدہ ده پکې. دویمه فائدہ پکې د نمونه د عذاب د منکرینو دپاره چې دا کم منکر خلق دي د الله د توحید د پیغمبر د خبرې، نو هغې له پکې د عبرت چې ګوره هغه پخوانو خلکو خبره نه ومنلې نو الله پې عذاب راوسته. دا یو فائدہ ده. او درېیمه تسلي ده په نجات د مؤمنانو په هلاک د مشرکانو. په دې کې یو تسلي ده چې الله دوستان بچ کوي او دشمنان تباه کوي. دا د دې واقعاتو خلاصه ده. اوله واقعه د حضرت موسی علیه السلام بیانوي، دا تر 68 آیاته پورې. په دې کې 4 مقامات دي. اول مقام د دې 10 آیات نه تر 19 آیاته پورې. په دې کې اول رسالت د موسی علیه السلام بیانوي، بیا یو 2 یری د موسی علیه السلام هغه ذکر کوي، بیا د موسی علیه السلام رور هارون علیه السلام داغه د رسالت دعا د قبولیت تذکره کوي او مقصد د رسالت به ذکر کوي. د 19 آیات پورې دا خبره ده. ګورئ، وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ هغه وخت چې آواز وکړ ستا رب موسی علیه السلام ته، ان ائت القوم الظالمین، دا چې لاړ شه تا قوم ظالمانو ته، قوم فرعون چې هغه قوم د فرعون دی. الا یتقون، دوی ولې ځان نه بچ کوي د کفر او شرک نه. موسی علیه السلام الله ډیوټي ورکړه، وی لاړ شه او فرعون لو داغه قوم له دعوت ورکړه، هغوی ګمراه دي، په شرک کې مبتلا دي. او دارنګ برکات د هند د الله نه سوا وګوره فرعون ګڼي، الله نه ګڼي. نو دوی له دعوت ورکړه، لاړ شه او دوی د الله توحید ته راوبله. نو کله چې الله رب العزت موسی علیه السلام ته دا حکم وکړو، نو د موسی علیه السلام یو 2 یری بیانوي. اول خوف د موسی علیه السلام دا و چې هسې نه زه لاړ شم او دوی ما دروغجن نه کي، ځکه موسی علیه السلام ته د فرعونیانو تکبر معلوم و، ډېر متکبرین خلک و. فرعون خپله ډېر متکبر و. نو هغه بیا هسې نه زه دعوت ورکوم او دوی پهله زما د خبرې اورېدو نه ما ته انکار ونه کي. یو دا یره ورسره وه. دغه یری اظهار کوي. سوی قالوی موسی علیہ السلام ربی زما ربا انی اخافو بشک از یریگم ان یکذبون چې دی به ماته دروغ جنوي. اے دا الله رب العزت زه خو به دې له دعوت ورکم، خو دا دونه ظالمان متکبرین چې زما د خبرې اورېدو نه پهله ما به دروغجن کي. او چې کله داسې وکړي نو ویضیق صدري، تنګه بشي زما سینه، ولا ینطلق لساني، او نه به چلیږي زما ژبه. ګوره چې کله دی زما د خبره انکار وکړو نو یو به سینه زما تنګه شي د دې د نه منلو او تکذیب د وجې نه. د سړي ګوره هغه زړه تنګ شي که نه، چې ته یو سړي خیرخواه یو ښه لار ورته ښې او هغه تا ته یو مړه کښېنه ما ته خبرې مه کوه، نصیحتونه مه کوه، نو سړي زړه تنګ شي چې یار زه خو د ده خیرخواه یم او دا دې ګوره دونه بد الفاظ یې ما ته ووایي. نو الله ویضیق صدري، زما سینه به تنګه شي د دې تکذیب د وجې نه. او چې کله دغسې سینه زما تنګه شوه نو بیا دویمه خبره دا ده چې بیا ماله غصه راشي، نو ولا ینطلق لساني، زما ژبه به بیا چلیږي نه. انسان چې ډېر غصه کې راشي نو بیا خبرې نشي کولی، خبره ته صحیح نه کېږي، ځکه دی بلډ پریشر یې های شي، غصه شي، نو دی هغه خبرې ماتې کوي. نو الله زما ژبه به نه چلیږي دغه ټایم د ډېر غصې نه. نو داسې وکړه چې الله فارسل الی هارون، ته وحی ولېږه هارون علیه السلام ته، زما ورور هارون علیه السلام له نبوت ورکړه چې دی زما په دعوت کې ملګری شي. که دغه حالت په ما راځي
چې زه تنګېږم، زړه مې تنګېږي، ژبه مې نه چلیږي، نو زه د ورور به مې مخکې دعوت چلی. نو دې ما سره څه کا معاون کا. خو دلته دا مطلب ګورې نه دی، مفسرینو لیکلی دي چې نعوذ بالله د موسی علیه السلام په زبان کې لکنتو، دا خبره ټیک نه ده چې چا کړې ده. لکه بعضې خلکو موږ مخکې واقعات ویلي دي چې موسی علیه السلام ماشوم و، نو فرعون په شک راغی چې یاره دغه ماشوم نی زماغه سلطنت چې به ختمی. نو ده یو لوښی راوغوست، یو طرف ته پکې سکاره ایښي، بل طرف ته پکې سره زر او سپین زر. نو ده وی چې دې څه تلاس کوي؟ نو دا هغه سکارو تلاس کړي او خولې کې واچو. ماشوم و، وی د هغې د وجې نه ده په خولې کې لکنت راغی. مونږ وایو دا خبر اول خو صحیح نه ده. دویم که چرته لکنت راغلی می بالفرض، نو هغه دعا الله ورته خورې وکړه، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة طه کې مونږ ویلو الله زما د ژبې دا غوټه پرانځه، سینه مې کولاو کا، نو هغې سره ختمه شوې ده. دلته لکنت مراد نه دی، ځکه الله یو خو انبیاء باندې عیبجن بیماریان نه راولي. ګوره پیغمبر د امت د پر رول ماډلی، هغه الله داسې هستی پیدا کړي چې د عیبونو نه پاکي، ګناه تیم نه کېږي، نه وړه نه غټه. انبیا سری معصومی، دا د انبیاء باره کې متفق عقیده د الانبیاء معصومون عن الصغائر والکبائر قبل النبوت و بعدها. پیغمبران د نبوت چې ته ملاو شي نبی شي، نو دې د ګناه نه پاکي، د نبوت نه پیلم پاکي او بعد کې هم پاکي، د وړي ګناه نه پاکي او د غټې ګناه نه پاکي. داسې هستیانی نو هغې باندې الله عیبجنه بیماری، عیب والا عمل داسې پې نه راولي. نو دا لکنت دا خو یو غټ عیب دی، دا خو په یو عام انسان هم راشي او ژبې کار نه کوي، نو خلک ورپسې خاندي، نو مسخرې کوي. الله نبی باندې داسې نه راولي. دارنګه د ایوب علیه السلام متعلق خلکو هغه د ځان نه خبرې جوړې کړي دي، نعوذ بالله رده په بدن کې وي چینجي شي، دا دروغ خبره ده. دا داسې خلکو نقل کړې ده او ځان نه شیر کوي لګیا ده. الله نبی باندې داسې عیبجن هغه عمل نه کوي چې د هغې د وجې نه هغه بدنام شي، داسې بیماریان یې پې نه راولي. نو بهرحال دلته مراد د غصې د وجې نه زما به ژبه نه چلیږي، نو الله فارسل الی هارون، ما سره وحی ولېږه هارون علیه السلام ته. او دویمه یره د ده اوس بیانوي، یو خدای یره وه چې دی به ما دروغجن کي او دا حالت به راشي. دویمه یره د موسی علیه السلام، ولهم د دوی علیه په ما باندې ذنبون یو تاوان دی، هغه دعوه د قتل ده. فاخاف به زه یریږم ان یقتلون چې دی به ما ووجني. الله د دې په ما یو دعوه ده او تاوان دی چې زه اسنه دوی له دعوت شروع کوم، دی ما قتل نه کی، په غلط دعوه کی. ا دعوه سم سورۃ طه کې تاسو ویلې ده چې هغه فرعونی له سوک ور کړو او هغه یو سوک سره سره مړ شو. د بنی اسرائیلیو د فرعونی او لانجوا، نو بنی اسرائیلی موسی علیہ السلام ته आवाज وکړ، ایو ځلې ولا معاملې حق له سبب او تبیو وي. نو چې سوک موسی علیہ السلام د خلاصي د پراغله سوک ورکو وزغه حراړ او دیو غزار سره لاړې، هغه ځړې بیغم شو. دا خو کافر او دار حرب، نو دا قتل روا مغه وخت، خو بس داوا خو په در علاوه هغه ورستو بنی اسرائیلی موي چې سکه اپل ځل باندې دا فرعونی ملک نو په دوی مرز چې بنی اسرائیلی بیا لانجله ګولې وا، نو د بیا غوسه شو. نو بنی اسرائیلی د خلې نو قتل وی پروندې سړې مړ کړې سره نن ما مړ کېسه. خبره خوره شو چې موسی علیہ السلام خو سړې وجلې دي او فرعون خو دې ته ناستو چې زه بس خبره دې پیدا کم چې موسی علیہ السلام به ونی سب. نو الله حکم وکړي هجرت وکړه مدین ته زلاړ شه. نو الله اوس کته ماته دعوت ل ورشه او دی ماته هغه قتل باندې کړي باقي کې مو نه وجني، نو دا یاره وسره و. بهرحال دا څه جرم نو ګناه نه و،
ځکه ګناه هغه چې قصدن وشي او موسی علیه السلام د قتل قصد نو هغه وایي چې زه به یو څوک ورکړم د معامله به خوا کړم لکه سړی چې خلاصي نه کوي نو یو لم سړی سپېړه ورکړي بل لم او داسې یې کړي او چاته څه پدې چې دی به یو سپېړی سره ځي نو موسی علیه السلام د قتل اراده قصد نه وه او ګناه هغې ته وایي چې ته پکې قصد وکړي او بیا هغه عمل وشي نو هغې ته ګناه وایي سورې احزاب 5 آیات کې به تاسو له راشي بل دار حرب کې کافر وجلم جایز دي دا دار حرب نو په دې جواز شته بهرحال دوی موسی علیہ السلام چې دا ولهم علی وګوره د دوی په نظر کې په ما تاوان دی مطلب د الله طرف څخه نشته خو د دوی په قانون کې په ما یو تاوان دی نو زه یریږم چې یقتلون دی او مو وجني قال الله ول تسلی ورکي قال الله وتو فرمایل کلا هرگز داسې نه ده داسې نشي کولی ښه فاذهبا زه دواړه لاړ شه بآیاتنا زمونږ په دې دلایلو او معجزاتو انا معکم بشک مونږ تاسو سره مستمعون اوریدونکي یو الله وایي زه هر څه اورم تاسو لاړ شئ دعوتو کې دوی چې څه خبرې کوي نو زه اورم زه بس تاسو حفاظت کوم او دفاع به م کوم تاسو هېڅ یاره خطره مه محسوسوئ خو لاړ شئ او دعوت ورته وکړئ شاباس او ګوره موسی علیه السلام چې دا خبره کوله ان یقتلون نو دا دې د قتل نه یریده چې دی مو وجني مفسرین وایي د اصل کې دایي سره یره د میشنې که زه چېرته شهید شم دا میشن به پاتې شو هغه سره یره د دی وه ځکه یې د خپل خوف اظهار کړی دی دا مطلب نه چې نعوذ بالله یره پکې او پیغمبران نه یریږي ښه حق پرست دایان دا د مرګ نه یریږي نو فاتیا به زه لاړ شئ دواړه فرعون ته فقوله دواړه ورته ووایي انا رسول رب العالمین بېشکه مونږ خو استازي او پیغمبران یو له طرفه د رب د مخلوقاتو دواړه ورته ووایي چې مونږ الله رالیږلي د الله رسولان یو او تعالی مونږ د توحید دعوت راوړی د رسول مفرد مراد ته جنس دی کل واحد منا رسول هر یو په مونږ کې رسول دی د رب العالمین دا مطلب دی نو انا ارسل دا چې ولېږه معنا بني اسرائیل مونږ سره دا بني اسرائیل مونږ ته راپرېږده د ګوره دا بني اسرائیل قید کړی غونتي و د خپل خدمت دپاره او بل د خپل انډر ساتلو دپاره دا زورور سړي ني دې کمزوري له لار نه ورکوي کو لار یې ورکړه خو دې په ما زورور کېږي زما غلطۍ ورته ښکاري او دا داسې یي ښه دا د انګریز یو فارموله وه ښه انګریز چې برصغیر ته دلته راغی نو هغه څه وکړل یو خو د ایسټ انډیا کمپنۍ په نوم باندې راننوته چېرې دلته مونږ تجارت کوو نو ورو هندوستان ته خپې اړه مې کړې مخکې متحد د هندوستان و نو بیا په دې قابض شو تجارت په نوم راغلی او په دې قبضه وکړه نو بیا هغه یو رول جوړ کړو اصول یې جوړ کړه څه وایي وی رول اینڈ ډیوایډ حکومت کوا او خلک منځ کې جنګوا مطلب دی بخپلو کې اخته یو ته به بر حکومت کوا نو هندو مسلمان د دې فسادات پیدا کړل د دې بخپلو کې اخته وغه حکومت کو بس یو بل خلاف کتیره د خلک ولاله د خلک ولا هغه بر خان دي خوشحالي نلم د حساب دی سیاسيانو دا گیم نه کړه په دې ملک کې سیاسيان څه حربې کوي خو بس لاندې کارکنان جنګي او خپل وته بر خان دي ټول یوځي خلک وی ولا کزه د لیډر د پاره د حکم او د بل خلاف د قصد په جلسو کې مې وسو ناری وي مړه د ته ګوره د سر ته چې ګوره الته په سملې کې یوځي خان دي چې بس کی او دلته کارکنان یو بل قتل کی دې پورې لاړ شي د ګنده سیاست ته جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے علامہ اقبال ہوئی جمہوریت دا څه شی دی وی دا یو طرز حکومت تھی چې بدی کی صرف سرونه شمیرل کیږي تولا نہیں کرتے بنده نه تلل کیږي چې دا سړی څومره دی قابل له وکونه دی بس سرونه شمارا یو طرف ته ډیر پوي سړی وټونو ته ولاړ دی او بل طرف ته جاهل ولاړ دی ته دې جاهل یو سر ډیر شو مطلب یو وټه ډیر شو دو غټلا او دا پوي سړی چې د سره سل کسانو او دې بل سره یو سل یو شو دې سلو دې پوهانو بیلو دې جاهلو یو سل یو چې یو په ډیر شو بس هغه وګټلا دا غلط نظام دی
دا نظام په اسلام کې نشته. دا د انګریز نظام دی خو بس کې دلته نافذ کړی دی. اسلام کې خپل طرز سیاست خلافت دی. دا خپل سسٹم دی نظام دی خو هغه څوک نافذوي نه. پای کې انصاف دی، فوري انصاف دی، پای کې امن دی، پای کې درې ټولو 2 نمبر کرپټ سیاستدانانو چوټي ده چته راولي. ملک کې به کرپشن ختم شي، ملک کې به امن راشي، بیا به دی خوري سه، بیا به دی خزانه چته نخپل ډکې او خېټه به کم ځای نه ډکې. اچھا ته دوی راولي. نو دې د وجه نام قرآنی نظام کله نافذ شو او دغه رنګ د اسلام د اصول مطابق تب بیا امن وګوره، فراوانی به وګوري. قرآن چې کومې خبرې کوي که نه نو دا داسې یو نظام دی چې الله د دې مخلوق د اصلاح دپاره را لېږلی دی. خدا سوکشتنه بهادر لیډر چې راشي او دا نظام نافذ کړي. هغه خلکو هغه د نبی علیہ السلام دور، بیا د خیر القرون د خلفای راشدینو دور او دغسې د خلافت عثماني پورې څه خلکو چې هغوی دا نافذ کړی. نو ګوره په ټوله دنیا رولینګ کو. ساینسدانان زمونږ نه پیدا کېدل، دا انجینران زمونږ وو، ډاکټران زمونږ وو، دا ټول مسلمانان دا پیشې د هر څه ایجاد کړي دي او پوهان خلکو. دا انتظامی امور مسلمانانو رایج کړي دي. انتظامی دا چې کومې ادارې دي د مسلمانانو په دور کې وجود ته راغلي. د نورو خلکو دا خو بعد کې زمونه نقل کړي دي او په دې هر څه قابل شو. ته خپل تاریخ وګوره. اسلامی نظام چې کله و نو ټوله دنیا کې مسلمان حکومت کو. کافرو با خپل بچی د عمر رضی الله عنه په نوم باندې ود کول، داسې دورو صحابو په نوم باندې به ود کول. خچ پورې صحابي راځي ود شپلان کې نوم به وته واغست. خالد بن ولید رضی الله عنه چې یو سړیو او د دسته مخې ته بولاړو کافر به جرأت نشو کول چې جنگ وکړي. عجیبه خلکو ښه د قرآن نظام نافذ کړو. نن افسوس دا دی چې زموږ سیاسیان له قرآن هم نه ورځي. ورته راشه د آیات ووایه نه ورځي، ورله ایله اللهم انا نه ورځي، قل هو الله احد ولا نه ورځي. نو غټې خبرې خو لا پرېږده، دی بلا په موږ حکومت کوي. نو فرعون کوم کار کړو؟ دا کار یې کړو چې یو دا بنی اسرائیل محکوم کړو، دی چې کوم دی دباو کړو چې بس دوی رپونه وي خدمت وکې او هلکه نور براونه ګوري. نو موسی علیہ السلام چې راغی د دې د ازادۍ مطالبه وکړه. ان ارسل معنا بنی اسرائیل، پرېږده بني اسرائیل مونږ ته. دا دی ولې غلامان کړي دي؟ د رسالت وی 2 مقاصد دلته ذکر دي. یو دا دوی وی که نه چې ان رسول رب العالمین، یو دا مقصد دی چې توحید او ربوبیت د الله. مطلب دا ته رب نه فرعون ځان ته وی که انا ربکم الاعلی، ذل حاکم او قانوندان متویته نه. مونږ د رب العالمین استازي و، نظام بداغه چلی. او دویم مقصد دا د هر نبی مقصد او د هر دایی مقصد وي، د قرآن دا مقصد دی. دویم انارسل معنا بنی اسرائیل، ظالم د مظلوم نه چھوڑاول، دا مقصد به خد رسالت چې کوم ځای مظلوم او دغه حمایت بکې د ظالم خلاف بکې. لکه دلته چې موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام دا خبره کړې ده. نو ور دي آیاتونو کې ډېر حکمتونه پراته دي، ډېر ډیپ خبره پکې پرتی دي. خو مسله دا ده قرآن مونږ وایو نه او چې وی وایو عمل پې نه کوو نو څنګه به دا نظام بدلیږي؟ دا قرآن په اسمبلی کې ښودل غواړي. دا هلته دوی قانون سازیانې کوي، فیصله سازیانې کوي. نو اول خدا خپل قرآن سټډي کوي که نه چې هلکه الله مونږ ته څه ویلي، د مخلوق د اصلاح کم پروګرام دی. هلته هم نشته. نو زمونږ په سکول کالج کې هم نشته. اوس خو یو کتاب دوی چې کوم دی هغه رایج کړی دی په کالج کې، په سکولونو کې ښه خبره ده. خو بل طرف ته هغه یا داسې ټیچر له ورکړی چې هغه خپله په اسلامیات نه پوهېږي، هغه به ترجمه زه ووایي. مو خپله کالج کې یو کورس 2 پړاو کړی وو. ما اوس هم لیکچر وزټینګ زه ځم.
نو زه چې کوم لیکچر ورکما او هلکانې اوري او د بل چا نه اورېدلي ما ته وایي چې یاره جي موږ خو په هغې خو وړاندې کبانو سم بس خړې اوبه یې وړاندې کبانو موږ خو پرې نه پوهېدو دا خو تا اوس پوه کړو په قرآن باندې چې قرآن کې داسې دي نو ګورئ سسټم پکار دی د دې بیا ښودونکي پوهان خلک پکار دي د قرآن ماهرین پکار دي چې قرآن ټیک شو تا یو سبجیکټ لازمي که خوشایند خبره ده خو بل طرف ته خلک هم ولا بیا داسې وګوره چې هغه کیپیبل خلک یې او الیجبل د دې دپاره چې هغه دا صحیح پړوم کی نو دلته قرآن اول مونږ وایو نه بیا یې زده کوو نو عمل کې به زمونږ سره راشي او د هغې د وجه نه نظام ټول بګړاو دی بره نه تر اخره پورې او کم خلک چې وګوره دا لږ خلک دي قرآن وایي عمل پې کوي د هغې وګورئ کم علاقه کې د قرآن درسي هغه علاقه به روښانه هغه خلک به خوشحاله ښایسته ایمانی حرارت کې وي کم ځای چې د قرآن درسي که نه په کم جومات کې د هغې خوشه خلک لږ وګورئ نو هغه به ډېرې فایدې او خیرونه ترلاسه کوي کم ځای چې د قرآن درس ني دغسې د دین فهم ني نو هغه تاسو وګورئ هغې علاقې سپېرې پرتې وي آی روز مسلې کیسې کتارې د قرآن ډېر اثر دی ګورئ دا په ټول علاقه باندې اثر کوي زمونږ دا یو درس الحمدلله دا په ټول علاقه اثر کوي دا داسې نه د دې رحمتونه خورېږي د ډېرو مصایبو نه الله سړی بچ ساتي خیرونه نصیب کوي خو افسوس دا دی چې د دې په فایدو څوک پوه نه دي دا خو الحمدلله تاسو چې کله دورې ته کښېنئ که نه او دا ټول قرآن هم د مخې نه داسې تیر شي په دې 40 ځینو کې مونږ ټول قرآن وایو نو دا چې د مخې نه داسې تیر شي که نه نو تاسو به د عقل وخوځي په قرآن کریم کې الله داسې خبرې کړي دي او بیا رسول الله داسې تشریح کړې ده چې بس ته به پرفیکټ شي ته به وایې چې بس ماخوص سترګې بینا شوې د معاشرې ته به ته په بلو سترګو بیا ګورې لکه یو سړی ړوند دي او یکدم چشمې واچوي او بینا شي او هر څه ورته ښکاره شي د قرآن نه مخکې سړی ړوند دي او چې کله د دې قرآن چشمې دې واچولې که نه بس بیا به ته سپین او تور او حق او باطل او صحیح او ناصحیح او جایز او ناجایز دا به ته ډایرکټ پیژنې دا د قرآن اثر دی ښه نو موسی علیه السلام راغی دغه 2 خدشات وره د هغه والا الله د الله ته پیش کړل الله ورته وایي د دې پروا مه کوه تاسو لاړ شئ زه سره یم که نه د بیا دویم مقام د واقع دی انشاءالله هغه بیا وایو د اول مقام د واقع واخر دعوانا الحمدلله رب اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اسنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره الله تعالی کلام موږ په دې عمل توفیق راکړي قرآن په او سمجھ موږ ته نصیب کړي قرآن دا نظام الله په ټوله دنیا کې نافذ کړي الله مولا من راکړي د هر قسم بد امن نه به خیر نه موږ له حفاظت راکړي بیماران الله شفا ورکړي ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين